سنیٹر مشتاق احمد خان حفظه زداغي غیرت ته سلام کوم. په ژوند دې زما اونکړو قدر، پس لمرګ مې بیا مجاړه په خبر. په ژوند باندې د یو بل قدر پکار دی. په ژوند باندې ګلوبل سموت فلوټیلا زما محترمو د فلسطین د مسلمانانو د پاره د یو امدادي شکل کې یو راشن او زما محترمو هغه فلسطین مظلومان او زما محترمو ضعیف او کمزوري یتیمانان هغه د پاره دا خوراکه او دا راشن روان کړو. او زما محترمو تاسو ګورئ دا پته چې په دې کې کافرم د هغه فلسطین مظلوم مسلمانانو د پاره خپل سرونه نه تیر شو او په دې قافله کې زما محترم را روان شي د سرونه نه تیر شي. او دلته یو ټکی کوم چې هر چاله الله خپل مقام ورکړي. او سنیټر مشتاق احمد خان حفظه الله هغه ته الله یو عزت یو مرتبه ورکړه. څوک چې د الله په بندگانو باندې غیرت کوي او رحم کوي او د هغې دپاره خپل ځان قربانولو ته پیش کوي چې یهود او کافر به راځي او زما په مسلمانانو به ظلم کوي. زما محترمو څنګه چې په عدالت کې فیصل خالد غازی وکتل وی بل چا کې دا جرأت نه و دې کس به د کم وخت نه د محمد رسول الله ګستاخي کوله. دې دپاره الله رسول زر علیږلی په دې خیبر پښتونخوا کې بل چا کې دا جرأت نه و چې د دې ګستاخ سر یې قلم کړی وی او دا ګستاخي جهنم ته رسولی وی. نو دا مقام الله پاک هغه له ورکو. نو په ایمان وایي هغه ته عزت میلاو شو که میلاو شو؟ وایه څومره عزت الله ور څومره عزت الله ور. دا خو د دنیا عزت دی، د مرګ نه بعد عزتونه هغه نور دي. وہی تم یوں نہیں سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پرغیب میں سامان اب میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ما محترمو نو پدی دومره خلکو کې د پاکستان پدی دومره خلکو کې یو څو کسانو دا جرأت وکړو. او زما محترمو د داسې جابر او ظالم پنج ته خپل ځانونه ورغزار کړو چې موږ فلسطین او د غزا مجاهدین او د غزا شهیدان او د هغې بچي او ماشومان زمونږ د طرف نه څه دارو درمل کېږي، څه زمونږ د طرف نه خوراک، څه زمونږ د طرف نه زما محترمو هغه غریبانان 18 ورځې په اوبو کې زما محترمو سفر وکړو. 18 ورځې په اوبو کې په کشتۍ کې دا ټول منظر به تاسو په میډیا باندې کتلی. او بیا زمونږ دا موبایلونه دا هم د کافرو یهودو په لاس کې دي چې وغواړي داسې کې در پسې بند داسې ده که نه داسې کې در پسې بند کړي. څومره پریشانۍ. نو چې کله غازی مشتاق احمد خان سنیټر حفظه الله چې د الله په دین غیرت کی جرأت کی ځان قرباني او د فلسطین د مسلمانانو دفاع دپاره میدان ته دنګلي دي یهود او کافر ګوري چې دا خو بل صلاح الدین ایوبي را پیدا شو. مینې سره مو نه ویلې که نه موږ هغه سبحان الله مینې سره نه وایو دومره ایمانونه کم مینې سره ووایو سبحان الله. دا خو بل صلاح الدین ایوبي حقیقي وارث را پیدا شو. هغه را میدان ته شوی دی تش لاس را روان دی. وای د ګیدړ 100 کاله زندگی او د زمري یو ورځ زندگی دا تی بهتره کوه زندگی شیطان ژوندی دی او تر قیامت تر ورځې پورې به ژوندی وي. د ما محترمو د شهادت سوال کوي د شهادت مرګ د خپل رب نه غواړي. دا د عزت مرګ دی. شهید د الله د دین دپاره چې شهید کېږي د بدن اولنۍ قطره لازمه کې ته لګېدلې نه وي چې الله د دې شهید مخکې وروستني ټول ګناهونه معاف کړي. دا شهید به الله په خپل دیدار باندې راضي کوي خپل دیدار به ورکوي. دا زما په دین باندې ځان لوله پکړی قربان کړی. نن موږ د شهادت نه یریږو نن موږ د مرګ نه یریږو دومره بوزدله. نو غریب د هغه سفر بار بار ویډیوګانې چې ګورئ आवाज اوچت کوي اے طالبانو اے د سکول یونیورسټي سټوډنټانو आवाज اوچت کوي اے تاجرانو دکاندارانو आवाज اوچت کوي. زه څه دپاره روان یم؟ زه د فلسطین د مسلمانانو امداد دپاره روان یم چې موږ ته تحفظ میلاو شي. داسې ده که نه اواز یې کولو بار بار یې اواز کولو ما له ډېره غوسه راځي ډېر مې زړه درد کوي چې زما عالم شهید شي. مذمت کوو موږ د دې خبرې څه کوو مذمت یو کو څه چلو مذمت په خدای قسم چې د یهودو د کافرو یره د مسلمان نه ختمه شوه چې دا غریبانان د کار نه دي بس هلته به ناست یو افسوس مقام دی او الله دې په شدید الفاظوں میں مذمت ہے ځان سره دې مذمتونه سنبال کا پوه شئ که د نور ملکونو نور نوجوانان او زنانم په دې سفر کې دي او هغه هم ګرفتاري شوي دي او هغه والا زما محترمو کافر دي کافر. او الله رسول فرمایي کلمه ویونکې ایمان والا مثال د ژوندي دی او بې ایمانه په مثال د مړي دی. نو موږ دومره کمزوري شو چې هغه کافر هم په مسلمان غیرت کوي راپاسي او د مسلمان جنگ لړاوي چې کوم جنگ مسلمان له لړاول پکارو مسلمان لا زما محترمو دې میدان ته را دنګل پکارو هغه جنگ ته پته شته څوک لړاوي
काफिर काफिर पदी किश्ते के काफिर हम नास्ती और जमा मुहतरम जनानन दी माशुमान मुरसर दी और जमा मुहतरम द मुसलमानान पर दिफा की चलता पर मुसलमानान जुल्म शुरू और जमुन हुक्मरानान अगल दी जना सिर्फ मुजम्मतुन थे। अफसोस मकाम देगा ना दे।